السلام علیکم. زه یو نظم وایم، خاص کر دا نظم زه جنرال مبین ته ډالۍ کوم د افغانستان. دا اکثر انټرویو له مرکه چې وي نو دا د پاکستان بېعزتي کوي، نو دته زه نن د پاکستان چې کوم حقیقت ته دا ورشوه نظم دا جنرال مبین ته پیغام. نور ګزاره مې شوله ګرانه تا ته راغلمه، لوی لالا زما افغانستانه تا ته راغلمه. ستا بچیان زما ورېرونه مانه چې ګیلې کوي، کله مې په ننګ او په ناموس باندې حملې کوي. ته خو زما مشر ورور یې، ته حقیقت ووایه، خو ټکی به نه پرېږدوې، ښه حقیقت ووایه. نن ستا حجرې ته په ژړا او په ګریان راغلی، ستا کشر ورور افغانستان پاکستان راغلی. تا سره روس چشکر اړام کړل، زه په وپوهېدم لالا د دومره فرنګیانو مخه چاته ویني. ما هم د نن غوندې ټنډۍ لاس کې نیولې نه وه، هلته خو ځوان وم، حوصله مې لا بایللې نه وه. زمان غري ته ستا تور سرې چې سرتورې راغلې، له غرې وه ډکې وې په سرو وینو سمسورې راغلې. ستا ماشومان لکه ګلاب ګلونه پاڼې پاڼې، ستا ماشومان لکه ګلاب ګلونه پاڼې پاڼې، لکه پراته وي چې خراب ګلونه پاڼې پاڼې. تودو سړو سیلو وهلې دردېدلې خلک، هغه په نیمو شپو کورونو نه وتلي خلک. ما ورته خپل زړګي کې ځای په ډېر هنر ورکړه، خوب مې خیبر ورکړلی، خوب مې پېښور ورکړه. اول مې ستا بچو ته دلاسه ورکړله، اوم ورسره مې ورته دغه فیصله ورکړله. وې مې ورځئ ورباندې وهم مې زړګي سره ده، افغانستان لالا مې جنګ له فرنګي سره ده. د تا بچی مې کله هم نه دی پردی ګڼلی، په خپل وطن کې مې د خپل وطن سړی ګڼلی. لالا په تا باندې کسټینګر میزایل ورېدل، په ما تر اوسه لا دوام لري د ډرون بریدونه. ته خو کنډر کنډر کابل ته سترګې سرې ولاړې، خو ته د ګران وزیرستان له حاله نه یې خبر. زما نه ډېرو ظلمو ډېرې ناوې کونډې شولې، د ډېرو پیغلو په قبرونو ماتې ټنډې شولې. او ما هر څه وبایلل، خو ستا عزت مې وساتلی، ستا د ادې او د بابا عزت مې وساتلی، د کندهار د پکتیکا عزت مې وساتلی، ستا د حجرې ستا د درسګاه عزت مې وساتلی. ته اوس له ما نه زما خاوره په ټوپک غواړې، ته اوس زما نه زما خاوره په ټوپک غواړې. ته اوس له ما نه ګران واڼه اعظم مرسک غواړې، ته اوس له ما بنو کوهاټ غواړې، کرک غواړې، لکي مروت او پېښور غواړې، اټک غواړې. نمک حرامه د ښېګړو انجام دغسې وي، نمک حرامه د ښېګړو انجام دغسې وي. د یو جرنیل پښتون وګړي کلام دغسې وي، په ایمان وایه شریعت او اسلام دغسې وي، د پاک قرآن د احکاماتو نظام دغسې وي. او بل شی ده چې جنرال مبینه ته به هم جان ته سړی وایې، جنرال مبینه ته به هم جان ته سړی وایې، ته به لا جان ته مجاهد او ننګیالی وایې. ته چې آباد شو اوس زما بربادول غواړې، کفري نړۍ کې پاکستان بدنامول غواړې. زه د تمام افغان ولس مخالفت نه کوم، زه د پښتو نه روایاتو بغاوت نه کوم. وایي چې اټک به ستا شي دا کیسه بیخي له زړه وباسه، اټک به ستا شي دا کیسه بیخي له زړه وباسه. مبینه پام له خپل صادر نه د خپې مه وباسه. د پاک وطن خاوره جذبه لري جنون لري، د پاک وطن خاوره جذبه لري جنون لري. لا خو په سیمه کې حسرت و مرقین شتون لري. یو جهان مننه.